الله تعالی انسانانو ته وایي وبذل قربا د قریبانو سره به ښه زندګي کوي ځکه د قریبانو سره ښه زندګي کول دا وسیله رحمي ده او زموږ دین کې دا یو حقیقت دی چې پیغمبر علیه السلام وایي لا يدخل الجنة قاطع هغه سړی په جنت کې ځای نه لري چې څوک د قریبانو سره ښه زندګي نه لري چې کم سړی د قریب سره سلام نه لري زوی د پلار سره سلام نه لري پلار د زوی سره نه لري ورور د ورور سره نه لري وراره د اکا سره نه لري او وراره د بل تربور د تربور سره سلام نه لري چې کم سړی د قریبانو سره وسیله رحمی نه لري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هر څومره المنځ گزار او عبادت گزاري هغه جنت قطعا نصیب لري د دې سورست الله تعالی همسایگان ذکر کړی دي تاسو ګورئ د قرآن عجیب عادت دی همسایگان الله تعالی درې قسم ذکر کړي دي اول قسم همسایه دا دی والجار ذل قربا دویم قسم همسایه د سړي دا دی والجار الجنوب او دریم قسم همسایه دا دی وصاحب بالجنب اوس که زه چیرې په پښتو کې د دې ترجمه کوم زموږ په پښتو کې دومره فصاحت نشته دومره طاقت نشته په پښتو کې د دې درو سره ترجمه صرف د همسایه کېږي بس لیکن چونکې دا قرآني الفاظ دي او د قرآني الفاظ وضاحت به سړی کوي په هغې کې د دې درو سره جلا جلا ترجمه ده جار ذل قربا هغه همسایه ته ویل کېږي چې د سړي سره دیوال په دیوال ځکه سړی چې پر کوم ځمکه باندې کور جوړوي نو یو طرف خو د دروازې هغه به خلاص سي نو یو طرف ته چې د کم چا دیوال د سره مشته دی بل طرف ته چې د کم چا دیوال د سره مشته دی او دریم طرف ته چې د کم چا دیوال د سره مشته دی دغه سړی ته هغه همسایه ویل کېږي چې قرآن دې ته والجار ذل قربا د دې نوم یې ورکړی دی او دویم قسم همسایه والجار الجنوب هغه همسایه دی چې د سړي سره دیوال نه لګېدلی صرف په یوه کوڅه کې سره اوسیږي د تګو د راتګ لارې سره یې وایي او یو مسجد ته سره راځي او د یو امام په اقتدا کې لمونځ کوي او د یوې کلي او د یوې محل خلق بلل کېږي دا هم سره همسایګان دي دې ته وایي والجار الجنوب او دریم قسم هغه همسایه دی چې وصاحب بالجنب هغه دی چې د سړي سره لږ ګړی پر اړخ کښېني یو سړی دی په جهاز کې سفر کوي په جهاز کې په سیټ کې د پر څنګ یو غړی بل څوک ناست دی هغه د صاحب الجنب دی یو سړی دی د دې ځای څخه در بله ښاره پورې په موټر کې ځي په موټر کې چې د پر څنګ کم څوک ناست دی هغه صاحب بالجنب دی یو سړی دی په اجتماع کې یو وعظ شروع دی یو نصیحت شروع دی په یو اجتماع کې سړی کښېني چې د پر څنګ کم هم څوک ناست دی هغه صاحب الجنب دی یو سړی دی هغه په دې مسجد کې لمونځ کوي چې په سب کې د پر څنګ کم څوک ولاړ دی هغه د صاحب بالجنب دی دام یو سات کوي د سړي همسایه بلل کېږي نو قرآن کریم درې قسمه همسایهګان ذکر کړي دي یو هغه همسایه دی چې د سړي سره دیوال په دیوال دویم هغه همسایه دی چې د سړي سره په یو کلي په یو محل کې او دریم قسم هغه همسایه دی چې په سفر کې یا په ناسته کې یو ګړی د سړي سره پر څنګ کښېني دا درې سره همسایهګان دي نو د والجار ذل قربا چې اولنی قسم همسایه دی نو د هغې مشهوره معنا خو دا ده چې دیوال په دیوال او د دغه همسایه زموږ په دین کې ډېر حق دی چې کم څوک د چا سره دیوال په دیوال باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي که د خپل کور خرڅاوی اولنی به هغه همسایه ته وایي چې ستا سره دیوال په دیوال دی اولنی حق د هغو دی که هغو رانیوئ هغو ته به یې ورکوئ که هغوی نه رانیوئ د هغې څه وروسته بیا پر بل چا خرڅولی سي او که چیرې تا د هغه د اطلاع او د خبره بغیر خرڅ کوې چې کله هغه خبر سي هغه دا حق لري چې هغه ځای برته ځان له راوګرځوي که د ده خوښه و دی رانیولی سي که د ده نه و خوښه او دی و دې ته مجبوره نه و بیا یې بل رانیولی سي ورنه دی د شفیع حق دعوه لري او د شفیع په حق باندې دی هغه مکان ځان ته راګرځولی سي